د هیلو وړانګه رادیويي ډرامه د ټولو د کامیابی او خوشحالۍ ملګری. درنو دوستانو، سلامونه او پیرزوینې مې ومنئ. تاسو به په تیره برخه کې د ډاکټر خالد او نرسې فرزانې مشورې او لارښوونې اوریدلې وي. ډاکټر خالد وویل چې امیندواره مور دې باید ځان ته ډیره توجه وکړي او تل دې خپل خوراک، څښاک، خپلې خوښۍ او خوشحالۍ ته هم ډیره پاملرنه وکړي، ځکه د امیندوارې مور خوراک، څښاک، خوښي او خوشحالي پر ماشوم اثر کوي. ځکه خو زه وایم چې امیندواري د خالق تعالی د قدرتونو یوه بیلګه او تر ټولو غوره ډالۍ ده. مور هغه څوک ده چې خپل بچی 9 میاشتې په نس کې، 3 کاله په غېږه کې او ټول عمر یې په زړه کې ساتي. نو مه یې هېروئ. د اوس لپاره همدومره تاسو درانه رابولم د ډرامې اورېدو ته. مدینې ترورې پلوشې دواړه ستړي مشئ. لمن د پخکلي ماشوم ډکه شه شبنم ګلې. امین. پلوشې له تا سره. مدینې ترورې چې منګی مو دلته ایښی وای، یوه خبره مې درته کوله. ولې نه، دا به مو کو او ستا خوږې خبرې به مو اورو. پلوشې ته د منګی له سره کوز که. سمه د مدینې ترورې. ښه شبنم، اوس وایه څه دې ویل؟ هغه پرون چې فرزانې د مور او ماشوم خبرې کولې، د ښځو شورو، زه په ډېرو خبرو پوه نه شوم. ته ښه وایې شبنم. ما ویل چې فرزانې ته به ووایو چې یو ځل مو بیا ښې پې وپوهوي. پلوشې زما د زړه خبره دې وکړه. هغه د فرزانه هم را روانه ده، لکه چې کلینیک ته ځي. ښه، تا څه وی چې څه دې وشي؟ ما ویل چې ورته ووایي چې دلته دې راوګرځي او موږ بیا په هغو خبرو پوهوي. اندېښنه مه ورته کوه، هغه ته را روانه ده، چې راورسېده ورته به ووایم. خفه مه شې، خدای دې د بچو له غمه وساته. الهي امین. له تاسو سره. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. فرزانې ګلې ستړې مه شې. خیر وسې مدینې ترورې، څنګه مو تر ونې لاندې منګي ایښي دي او ورته ناستې یې؟ تا ته کېناستو. مدینې ترورې، فرزانه اوس په ګوتو راغلې ده، نورې پوښتنې هم ترې کوم. 100 پوښتنې خو وکئ، زه مو په خدمت کې یم. شبنم او پلوشې دوی وایي چې پرون د ښځو شور ډېر و، د فرزانې په ټولو خبرو هېڅ ښې ونه پوهېدو. زه به اوس بیا ورته ووایم، دا خو څه ګرانه خبره نه ده. کور دې ودان، بس موږ په هم دعاوې درته کوو. اصلي خبره خو دا ده چې یوه امیندواره او 2 ځانه مور دې څه باید وکړي چې هم په خپله صحتمنده وي او هم په ګېډه کې ماشوم روغ وي. د کار خبره خو همدا ده. اوس دوی ته بیا ووایه چې دا ځل شبنم او پلوشم په زړه ولیکي. یوه امیندواره مور باید دا ده چې وخت په وخت ښه خواړه وخوري، آرام وکړي، درانه شیان پورته نه کړي او ډېر ځان ستړی نه کړي. دا ښه خواړه به وریجې، غوښې او پلونه وي که نه فرزانې؟ نه، یوازې وریجې غوښې نه دي، سبزي، دال، لوبیا، شیدې، مستې، هګۍ، ځینې پاڼې لرونکي سبزیجات لکه پالک، کاهو، ګشنیز، دا ټول ښه خوراکونه دي او د امیدوارې مور د وجود کمی پوره کوي. وایي چې د ځینو امیدوارو میندو وینه کمیږي، دا وینه به څنګه پوره کیږي؟ دا ډیره مهمه خبره ده، ښه راته غوږ شئ. سمه ده. هغه میندې چې وینه یې کمه وي، دوی به هره ورځ یوه دانه فولیک اسید ګولۍ خوري. نو دا ګولۍ به له کومه وخته تر کومه وخته خوري؟ فولیک اسید ګولۍ به یوه امیندواره مور د امیندوارۍ له اوله وخته، بیا د ماشوم تر زیږون او د ماشوم د زیږون نه وروسته تر 3 میاشتو خوري. وایم فرزانې کور دې ودان، که نورې کومې مهمې خبرې وي موږ پرې وپوهوه. بله خبره دا ده چې هره امیندواره مور د امیندوارۍ په وخت کې لږ تر لږه 3 ځله باید کلینیک ته لاړه شي چې ډاکټر یې څه مشوره ورکوله په هغې دې عمل وکړي. په عزت اوسې فرزانې، اوس مو ښه سرونه پرې خلاص شول. ګورې، که امیدوارې مور ته څه تکلیف پیدا کېده، باید دا دي چې وخت په وخت له ډاکټر سره وګوري.
سودا واخلئ سودا په خوښه په رضا د میږو په وړیو د چرګو په هګیو په ماتو ګوډو لوښو په نغدو پیسو ګیو سودا واخلئ سودا هلئ راځئ خلکو غونچه ګله بیا د لکه چې ماشومانو ته خوسا شوي پاپړ راوړي دي وبال دی ښه شیان راوړه وزوروره عاشقه زه ضرري شیان نه راوړم ښه شیان راوړم چې انسان پرې عاشق شي عاشق وا لکه غونچه ګله تا ته وایم تا هم لکه چې شروع وکړه او په نوم باندې مې ملنډې وهې نه خدای دې نیکي عاشق الله خانه زه خو ستا یار یم یار ولې به ملنډې ووایم ماشومانو تاسو ځئ بچیه زه یې خواته لوبې وکړې نام خدا ورځئ چې زه د غونچه ګل نه په پنډو سودا اخلم وایه عاشقه څه شی اخلې یاره غونچه ګله داسې ښه شیان مې پکار دي ته صبر وکړه چې ما څه شی غوښتل یاره د یادې مې وتل والکه عاشقه نن داسې ګنګس غوندې راته ښکارې که څه چل دی او رښتیا را په یاد شو ما ویل چې داسې ښې اصلي پاکې به در سره نه وي وایم اصلي څه چې له اصلو نه هم اصلي پاکېګانې مې راوړي دي ووایه څومره غواړې داسې کار وکړه اوس خو یو 2-3 دانې راکړه ښه کار یې کوو بیا په پنډو در نه اخلم سمه ده په سترګو بس ته امر کوه زه د تابعدار یم که نه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو وعلیکم السلام مولوی صاحب ستړی مشي ګله په خیر راغلې په عزت او په برکتو سي عاشقه خدای دې آباد لره کوم نوم درته واخلم عاشقه مولوی صاحب ګله که خفه کېږې نه هماغه خپل نوم مې ښه دی خاورې عاشق الله مولوی صاحب ملک صاحب حضرت خان پرېنښودی چې خپل نوم بدل کړي بس چې په کوم نوم بنده خوشحالیږي او هغه نوم ښه معنی هم ولري په هغه به یادو عاشق خو بد نوم نه دی کور د بدان مولوی صاحب ښه عاشقه تا ولې غوښتل چې خپل نوم بدل کړې بس مولوی صاحب ګوله څه درته وایم د غنډیوالان نه پتنګ یم هغه چنارګل همت مصیبت او خیالي دغوی ځورولمه ویلې چې ته د کویکا په خاپیرې مینې نو ځکه دې په ځان د عاشق نوم ایښی ښه کار یې نه دی کړی څوک حق نه لري چې د چا سپکاوی وکړي یا تکلیف ور ورسوي ته مه خفه کېږه عاشق ولا زه به هغې وپوهوم خیر ویسې مولوی صاحب دا تیږه خو ماته ولا چې لږه سخته ښکاري سنګینه تیږه ورو وهه هسې نه خوږ به یې کې نه ګزاره ورسره کوم خوږوم یې نه زړه مه پې خوږوه سنګینه ماته وایې له کږو وږو او ګردو تیږو دیوالونه نه جوړیږي هو معلم صاحب ډېره ښه خبره دې وکړه هغه ماتې تیږې خو بختورې دي چې جوماتونه مدرسې مکتبونه او شفاخانې پې جوړې شي دا د شفاخانې نوم دی چې واخیست ډاکټر صاحب خالد هم راښکاره شو کومه دی ډاکټر صاحب خالد هغه دی دې خوا راوګرځېده ډاکټر صاحب خالد به د سنګین اشر ته راغلی وي فکر نه کوم هسې څه کار به وي نو بیا به ډاکټر صاحب خامخا کومه د خیر خبره راوړې وي سلام علیکم ټول ستړي مه شئ وعلیکم السلام په خیر راغلی ډاکټر صاحب ته هم ستړی مه شئ خیر اوسه سنګینه وروره ډاکټر صاحب تا څنګه دې خوا راپېښه وکړه تاسو مې ولیدئ چې تیږې ماتوئ ما وې پوښتنه مو وکړم چې د څه لپاره دا تیږې ماتوئ ډاکټر صاحب داسې ده چې سنګین دوی نوي له مهاجرته راغلي دي پخوانی کور یې وران شوی اوس له خیره نوی کور جوړوي خدای دې وس ورکړي چې ښکلی کور جوړ کړي امین نو تاسو به اشر ورسره کوئ که څنګه هو موږ چې څومره وس وي مرسته ورسره کوو د چا خبره چې له یوه لاسه ټک نه خیږي دا خو ما ته یوه ډېره مهمه خبره را یاده کړه له تاسو سره به مشوره پې وکړم کومه خبره ډاکټر صاحب داسې ده چې ډېر خلک د کلي په شاوخوا او آزاده فضا کې په مخمو ګلاب رفع حاجت کوي چې بیا مچان پکینی او د مرضونو میکروبونه یوې خوا او بلې خوا ته وړي ډاکټر صاحب ډېره ښه خبره دې وکړه دا ستونزه بیخي عامه ده ته د مخنیوي لارې چارې راښیه موږ دې په خدمت کې یو اول خو به له سنګین نه یوه هیله وکړم مهرباني ډاکټر صاحب خدای مو نوي کور ته په خیر ور ورسوه
که زما منې تر ټولو اول د یو ښه او خوندي کناراب لپاره ځای معلوم کا. ګل خبره دې وکړه، همداسې به خامخا کوو. بله خبره ده چې کلیوال به په دې باندې څنګه وپوهوو چې په آزاده فضا کې د رافع حاجت نه کوي چې مرضونه ترې پیدا کیږي. خو له کلیوالو سره به خبرې وکړو. معلم صاحب، زه وایم چې موږ او تاسو به کلیوال راټول کو، بیا به ډاکټر صاحب خالد د ناولتیا د ضرر او مخنیوي په باره کې خبرې ورسره وکړي او په آزاده فضا کې د رفع حاجت په ضرر به هم وپوهوي. سنگینه دا خبره به بیخي په زړه ولګېده. داسې به وکړو چې په کلي کې به ډول وهل شي، کلیوال به راجمع شي، بیا به ډاکټر صاحب خالد خبرې ورته وکړي. داسې به ډېره ښه وي. زه به په آزاده فضا کې د رفع حاجت په ضررونو وپوهوم او د تشنابونو کنارابونو د جوړولو ټینګار به هم پې وکم. همت خانه، ته به دا ځای لږ هوار کې چې ښه ښکلې صفحه پکې جوړه کړو. دا د چنارګله لګیا یم، خو دا خیالي بیا په چورتونو کې ډوب دی چې دا بیا په کومو ټالونو کې زانګي. و خیالي ګله، د چورتونو له ټاله راکوشه، پوړي به یې درپسې پرېږي. او دا بیا څه خبره ده چنارګله؟ ته او همت مصیبت خو سړی چورت وهلو ته هم نه پرېږدی. و خیالي راشه، ما سره صوفه جوړه که. زه پوهېږم چې چنارګل به د خوله خوږه کي. چنارګل ایله د ژرندې پلونه تېره کوي، د خولې خوږولو ته وخت نه لري. ته راکه همته دا بېلچه چې صوفه خو د سترګو په راب کې درته جوړه کړم. واخله، دا پاتې برخه یې ته جوړه که. خو دې جوړوم، ته څه وایې چې نه شم جوړولی؟ اوهو الکانو، چې دا مولوي صاحب عزیز رحمان څنګه دې خواته را روان دی؟ السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. وعلیکم السلام مولوي صاحب. مولوي صاحب ستړی مه شې، خفه مه شې، په عزت اوسې چنارګله. ته صبر مولوي صاحب چې دا څادر درته هوار کړم. نه چنارګله، څادر ته حاجت نشته. دا دې کېناستم. ځوانانو تاسو څه شی جوړول؟ مولوي صاحب دلته مو یوه وړه صوفه جوړوله. چنارګل ویل چې کله کله به دلته کینو او مجلس به سره کوو. ښه ده، د یارانو دوستانو ښه مجلس او د خیر خبرې خو د ثواب کار دی. مولوي صاحب محترمه، تاسو څنګه دې خواته راغلی؟ زه هم د خیر په یو کار پسې راغلی یم، خو که تاسې را سره مرسته وکئ. په دواړو سترګو ته امر کوه مولوي صاحب، موږ تیار یو. چنارګل پکې څه وایي؟ مولوي صاحب ګله، ستاسو به امر وي او زموږ به منل وي. چې داسې ده، زه له تاسو درې واړو ګیله لرم. څنګه؟ ګیله دې په سر سترګو، خو وایه چې ګیله مو څه ده مولوي صاحب؟ ګیله مې دا ده چې تاسو د دې کلي یو خدمتګار او عاجز سړی خفه کړی دی. مولوي صاحب عاشق خو به نه یادوې؟ هماغه یادوم. مولوي صاحب هغه خو زموږ یار او ملګری دی، هسې ټوکې مو ورسره کولې. ګوره همت خانه، بې ضرره او له ظرافت ډکې ټوکې ښې وي، خو که د چا زړه ازار کي او سپکاوی یې وشي، بیا نو لویه ګناه او ناوړه عمل دی. مولوي صاحب څه ووایو، موږ خو ټوکې ورسره کولې، خدای په رښتیا خفه شو، ډنډوره یې وغږوله او خپل نوم یې بدلاو. مولوي صاحب که رښتیا خبره یې نو زموږ نه سوه او خطا شوې ده. له تا سره لوز کوو چې بیا به داسې نه کیږي. چې هر څنګه کیږي د خپل خفه شوي ملګري زړه په لاس راوړئ، بخښنه ترې وغواړئ. وام اورېدل؟ مولوي صاحب. دوستانو، په دې هیله چې ډرامه مو اورېدلې وي، تاسو واورېدل چې ډاکټر خالد سنگین ته وویل چې که په کور کې د خونو جوړول ضروري دي، نو په کور کې د کناراب موجودیت هم ضروري دی، ځکه چې په آزاده فضا کې رفع حاجت ډېر زیانونه لري. د نورو ناروغیو ترڅنګ د ګوزڼ د ناروغیو لامل هم کېدی شي. تر بیا مو په لوی خدای سپارم، د خپل ځان او خپلې کورنۍ روغتیا ته پام وکړئ. روغ صورت نیمه پادشاهي ده. د هیلو وړانګه رادیويي ډرامه د ټولو د کامیابی او خوشحالۍ ملګری.